دا د حزب اسلامي دریمه جوپه د زندانیانو ده چې له زندانونو خوشي کیږي. د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ د سولې د شوې موافقتنامې په اساس دا 15 زندانیان د څرخي پله او باګرام له زندانونو نن خوشي شول. د باګرام له زندان 38 او د څرخي پله له زندان 29 د حزب اسلامي زندانیان خوشي شول. دغه هر یو زندانیانو کلونه په زندان کې تیر کړي دي. یو شمیر په جنگ کې نیول شوي، خو یو شمیر نور بیا وایي چې بې ګناه او یوازې د حزب اسلامي په غړیتوب زنداني شوي وو. مولوي شمس الله 4 کاله د څرخي پله په زندان کې تیر کړي. نه یوازې د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ د سولې د شوې موافقتنامې ته وایي غاړه ږدي، بلکې د سولیز ژوند تضمین هم یادوي. انشاءالله دا تضمینونه موږ ورکړي دي ټولو ته، هغه اطمینان مو ورکړی دی. نو بیا زموږ د خوا څخه اطمینان شته او دفترو هم دغه اطمینان کړی دی، د وطن څخه هم دغه اطمینان حاصل شوی دی. کومه خبره نشته انشاءالله. دا 15 زندانیان چې نن د څرخي پله په زندان کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې خوشي شول، 38 پکې د باګرام د زندان زندانیان هم وو. ځینو له دغو زندانیانو وویل چې عادي ژوند ته ستنېږي. افغانستان حکومت نه مخالفت پخوا هم کړی نی، اوس کوو نی بیا کوو. بس موږ به خپلو تحصیلاتو ته انشاءالله ادامه ورکوو. ځینو ادعا کړې وه چې د حزب اسلامي په خوشي کېدونکو زندانیانو کې د داعش ډلې جنګیالي هم شتون لري، خو جنرال شامیر امیرپور داسې ځواب لري. در میان از اینو اعضای داعش د دوی په منځ کې د داعش غړي هیڅ وجود نه لري. دوی هغه کسان دي چې د داعش له شتون مخکې له موږ سره محکوم او زنداني وو. د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ د شوې موافقتنامې د تطبیق ګډ کمیسیون وایي چې له هر زنداني یې تضمینونه اخیستي. یو بل تعهد خط چې موږ ته خپله محبس راکوي، خپله زنداني راته راکوي، هغه خپله تعهد کوي، ګوته راته لګوي چې نور زه د موافقتنامې تمامو موادو ته مطابق او خپل ژوند یو عادي افغان په توګه ژوند ترسره کوم. خپله حزب اسلامي بیا وایي چې لا هم تر 2000 زیات زندانیانې په زندانونو کې دي. د 2200 په شاوخوا کې زندانیان همدا اوس هم د مرکز او ولایاتو په مختلفو زندانونو کې دوی بندیان دي او امیدواري داره چې دا بندیان هم ډېر زر خلاص شي. د حزب اسلامي حکمتیار او د حکومت ترمنځ د سولې د هوکړلیک له لاسلیک کولو وروسته د حزب اسلامي د زندانیانو د خوشي کولو دا دریمه جوپه ده چې د زندانونو خوشي کیږي. تر دې وړاندې 9 شپېته د حزب اسلامي زندانیان له زندانونو خوشي شوي وو. رحیم ګل ساروان، اشنا تلویزیون، کابل.